یو ځل یو صحابي رالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې یو ځکه ما خیمه ولګوله ما ته پته نه وه چې هلته څه شته که نشته وی اچانک وی هلته قبرستان و قبر ما پې د پاسه خیمه لګولې وه وی زه هلته د شپې چې کوم دی د دې قبر نه آواز راتلو او تبارک الذی ټول صورت پہ ویل نبی علیہ السلام ته او امدا صورت دی چې انسان له د عذاب قبر له نجات ورکوي نو هغه بندا تبارک الذی صورت سره مینه کوله الله او په قبر کې د تبارک الذی تلاوت نصیب کو چې کوم څه سره دی مینه بعضی کسانو ته الله په قبر کې د تلاوت موقع ورکوي پیغمبرانو ته صحابو ته او نیکانو خلقو ته یو سړی مینه ناک دی یو قرآن صورت سره مینه وا الله رب العزت خبر کې دته نصیب کوي نو دی وجه نه عزتمندو مینه محبت کول پکار قرآن څومره عجیبه کتاب دی موږ په پوهیږو نه او بیا محبت بیا فن کوي هغه کم شی دی که څوک تپوس وکړي چې هغه کم شی دی هغه کم شی دی چې ته پې پوهیږم نه او تعالی فن درکوي هغه کوم شی دی چې ته پې پوهېږې نه او تعالی خوند درکوي حالانکه چې یو څیز باندې سړی نه پوهېږي نو پهله پوهه راځي وروسته خوند راځي هی داسې څیز هم شته په دنیا کې هغه قرآن پاک دی یو سړی پې پوهېږي نه چې د دې صورت څه معنا ده خو چې قاري صاحب یې وایي د ده د سترګو نه اوښکې روانې شي هلکه څه وایي خو هېڅ پته راته نه لګي چې څه وایي خو جړا راځي سورة الملک ویلگی نبی علیہ السلام وی دی سورت مخکینی کتابونو کم دانو سورة الملک تبارک اللذی دنہشتمی سپاری پہلنے سورت یو کم دیرشتمی پاری پہلنے سورت دیتا ویلگی کی سورت تبارک اللذی بیدہ الملک دیکھے دا ملک تکی راگلے دیو یا سورة الملک ہوتا ہوئی نبی علیہ السلام فرمائی إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك ويتاسو تپتدا د قرآن اغا سورت چې هغه د انسان شفاعت بکي په قبر کې په حشر کې آخرت کې دا کوم سورت ده هر انسان دا غواړي چې د قیامت ورځې د پاره مال سوک سفارش کون کې جوړ شي پیغمبر یا قرآن یا سورت نو ټول انسانان پیغمبران به موږ یا پیژني یا به نه پیژني ځکه ډېر مخلوق به وي پورا قرآن یادول ګران کار دی پورا قرآن به یا څوک یادولی شي یا به نه شي یادولی نو د دې وجې نه د ټولو نه اسانه طریقه دا ده د یوې نیمې صفحې یو صورت د یوې نیمې صفحې یو صورت چې هغه به د قیامت په ورځ تا شفاعت کوي په هغه ورځ باندې چې اکثر خفه خلک به جاړي هر یو انسان به خپلو خولو کې ډوب وي او هر انسان به د ځان غم کوي د قرآن یو صورت دی هغه به ستا غم کوي او هغه صورت دی نبی علیہ السلام وایي د 30 آیاتونو صورت دی هغه به د انسان د پاره شفاعت کوي او هغه تبارک الذی صورت دی دیو نن کوشش وکړئ هدایت کوي یو ټکی یادوي چې څومره دل درځي هغه نه وایي نو دا به انسان شفاعت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د هر انسان خواهشي چې زه خپل خواهش پوره کړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تاسو ته پته ده زما خواهش څه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زما خواهش څه دی د هر انسان د بل په باره کې خواهشي زما د خپل بچی باره کې خواهش دی چې زما بچی خفه جامې واچي او استاد خپل بچی باره کې خواهش دی چې اعلی کور وي ښه ګاډی وي خوشحاله وي تر او تازه وي د مرتبه وي د وقار او عزت وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اے زما امتیانو تاسو ته پته ده زما ستاسو باره کې څه خواهش دی وددتو انها فی قلب کل مؤمن وی زما زړه غواړي چې د هر مسلمان په زړه کې یو صورت پروت وي کوم صورت ډېر صورتونه یو سل سورله صورتونه دي ټول یادول ټولو ته ګران دي نبی علیہ السلام وی په یو سل سورله صورتونو کې زما یو صورت ډېر خوښ دی او دا مې خوښ دی چې د قیامت پر زما امتی را پاسیږي او د زړه کولاو شي چې دا صورت پکې مینس کې پروت او هغه صورت
د مؤمن یعنی تبارک الذی بیده الملک، هغه سورۃ الملک ته چې دا زما د هر مؤمن امتی په زړه کې پروت دی. نو ګوره یو سړی وایي زه د پلار خواهش پوره کوم، یو سړی وایي زه د زوی خواهش پوره کوم. راشه که ته مرد میدانی ته د پیغمبر خواهش پوره کا. پیغمبر وایي زما خوښه ده چې زما د هر مؤمن امتی پزله کې تبارک الذی صورت وی. ان شاء الله دا به د نبی اسلام دا ارمان پوره کو کړي ان شاء الله. او پیدا پکې دا نبی علیہ السلام دا زمن پیدا پکې زمن دا دی انداز کې نبی اسلام ذکر بیان کړی دا چې زما د امتیان خوشاله شي او په دې طریقه باندې دا قران یاد کړي او دا صورت پزله کې راولي، نو پیدا به دوی ته وشي. لکه زوی ته سړی وي بچی زما دا خواهش دی چې ته لسمو کې او ته ډاکټر شي، دا غنګي به هغه فرمان بردار بچی کوشش کوي یار زما د پلار خواهش به پورا کوم، نو راشه د پیغمبر خواهش پورا کا. هغه دا صورت ته چې په دې پزله کې راوړي. نو بهرحال عزتمندو د قرآن هر صورت یو شهزاده دی او هر صورت یو ګل دی او هر صورت یو سوری دی او هر صورت یو د رحمت صادر دی او هر صورت د شفاعت ذریعہ ده. خدا بس خاص صورتونه دي دا الله ته پکې ډیر ګران صورتونه دي، ځکه د پیغمبر په جبه باندې د دې فضیلت بیان کړه. ځکه بچی د ټولو بچی وي، ټول بچی ورته یو شان وي، خو بعض وخت یو صورت یو بچی سره مینه ډیره زیاته وي د یو خاص صفت د وجې نه. د دې وجې نه عزتمندو دې صورتونو سره مینه کوي. نو قرآن سره مینه کول پکار دي. قرآن هغه کتاب دی چې په قبر کې به یادای، په حشر کې به یادای او د الله مخامخ به یادای. الله رب العزت وی د قیامت په ورځ زما مخې ته هیڅ څوک نشي راتلی سوا زما د کتاب نه. زما مخې ته څوک هم نشي راتلی. آدم علیہ السلام ته به خلک وی سوال وکړه، ویل نه اذهبوا الی غیری، بل چاته ووایي زه سوال نشم کولی. ټول پیغمبران وی جی من سوال نشو کولی. الله نه یریږو ان ربی قد غضب اليوم غضبا لا یغضب قبله ولا بعده ابدا. زمون رب نن دومره غصه دی چې د دې نه مخکې او وروسته به کله غصه نه وي. موږ نشو ویلی. خو د قرآن باره کې د الله رب العزت یو قانون دی، ځکه اصل کې قرآن د الله ذات سره تعلق لري. څنګه چې یو زمون د خپلې خبرې یو د بل خبرې، نو د بل خبرو سره خلک مینه کوي کله، خو خپلې خبرو نه خو څوک مستقیدی نشي کنه، خپلې خبرې خو خپلې. نو دا د الله ذات سره تعلق لري. دی وجه یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وایي تاسو ته پته ده الله رب العزت دا قرآن وی په خپله وی فرمایي چې ما دا جګړالو پیدا کړی او دا به ما سره جنگ کوي. دا جنگ لفظ د دې وجې نه وکړو چې موږ او تاسو په دې خوشحاله شو، یعنې الله سره څوک جنگ نشي کولی. صحیح ده؟ خو د دې دپاره چې تا ته د دې قرآن قدر وښیي. خو دا جنگ در حقیقت جنگ نه دی، ځکه دا د الله خپلې خبرې دي، یعنې یو بحث او مباحثه به ما سره کوي. زما خپلې خبرې به ما سره د دې بنده باره کې بحث کوي. یا الله دا وبخي ولی وبخم، یا الله زه ستا خبرې زه ستا ذات سره تعلق لرم او بالکل د ما سره تعلق لرو، نو دا داسې شو لکه چې تا سره تعلق لرو. یو د دې وجې نه عزتمندو تبارک الذي